بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ یاست. تېر درسونه به په خیر سره ویلي وي. راځو نن د 12 ټولګي د پښتو څخه یو مهم درس چې هغه کیسه او ژوند نومیږي دا در سره وایو. دا لوست موږ تاسې د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. لومړۍ موخه مو دا ده تاسې کومې ولسي کیسې لوستې دي یا فولکلوري کیسې ولسي کیسې تاسې کومې لوستې دي. دوهمه موخه یا دوهم هدف دا دی چې کیسه له ژوند سره څه تړاو لري، کیسه د ژوند سره په اصطلاح څه رابطه لري، څه اړیکه لري. نو که د درس تر پایه پورې راسره پاته سئ همدغه دوو سوالو ته به ځوابونه هم پیدا کوي او هم به ضمناً همدغه دوو اهدافو ته موږ تاسې رسېدلي یو. تاسې پوهېږئ چې د کیسې په اړه داسې ویل کېږي چې وایي کیسه ژوند دی او ژوند کیسه. یعنی د کیسې د انسان د ژوند تړاو داسې دی لکه زموږ تاسې په اصطلاح لازم او ملزوم، یا لکه انسان او هوا، یا لکه انسان او اوبه. له کومه وخته چې د انسان ژوند شروع شوی دی د هغه د ژوند سره کیسه راغلې ده او خپله د انسان د ژوند د تسلسل د روان حالات د خپله د کیسې شکل لري. یعنی ژوند خپله یو کیسه ده او د یو کیسې په شکل باندې ده. خو دا چې د انسان د ژوند پیښې په اصطلاح یو څه بې نظمه او بې ترتیبه به وي، اما کله چې بیا هغه د کیسې چوکاټ ته لویږي بیا په ترتیب کې کیږي او د انسان فکر او د انسان عاطفه او د انسان خیال او هغه سره یو ځای کیږي او بالاخره چې شي ځینې جوړیږي کیسه ځینې جوړیږي. یعنی په دې معنا چې کیسه د ژوند هنرمندانه طرحه ده، همدا د ژوند طرحه ده خو هنري کړې ده او کیسه یې ځینې جوړه کړې ده. د کیسې تاریخ ته که هم موږ تاسې وګورو له کومه وخته چې انسان ژوند شروع کړی دی د هغه وخت څخه کیسه را شروع ده. یعنی د کیسې تاریخ هم د انسان د ژوند د تاریخ څخه را شروع دی. کله چې انسانانو په اصطلاح لومړی ځل په دې مځکه کې ژوند پیل کړی دی د هغه وختو څخه کیسې را شروع شوي دي او بیا تر اوسه پورې. خو د هر زمان او د هر وخت کیسه هم د شکل له مخې او هم د محتوا له مخې فرق کوي. د زمانې په تېرېدلو سره د مختلفو دورو په تېرېدلو سره کیسو هم د شکل او هم د محتوا له اړخه بدلون موندلی دی. ځینې کیسې د هغه زمان او د هغه وختو د حالاتو سره برابرې وې، بیا په وروسته وختو کې تغیرات پکښې راغلي دي، تحولات پکښې راغلي دي، نوي بڼې یې خپلې کړي دي. نو راځو دا وایو چې همدغه کیسې له نورو سره یا په اصطلاح له نورو ورته مفاهیمو یا له نورو ورته اصطلاحاتو سره څه فرق لري. تاسې به هم کیسه وپېژنئ او هم به ضمناً د ورته اصطلاحاتو سره اشنا سئ. موږ تاسې یو اصطلاح چې لرو هغه افسانه ده. تاسې پوهېږئ چې لرغونو انسانانو په اصطلاح د طبیعت سره د مبارزې او مجادلې په وخت کې یو څه هیلې او یو څه په اصطلاح امیدونه درلودله. یعنې دوی ناتوانه وه، دوی د طبیعت سره مبارزه نسوای کولی، مجادله یې نسوای کولی او غوښتل یې چې پر هغو باندې په اصطلاح حاکمیت پیدا کړي، خو د دوی د وسه نه وه. نو بیا یې چیش ته پناه یوړل؟ خیال ته یې پناه یوړل. په اصطلاح هیله په اصطلاح چیش ته شوله خیالي بڼه خپله کړله. د دا کوشش کوه لومړني انسان چې مثلا دی وزرونه پیدا کړي په هوا سي، د هیله او په اصطلاح خیال درلود دی چې دی د غرو څوکو ته وخیږي، د سمندر تل ته ولاړ شي او لیرې لیرې مځکې چې د ده د سترګو څخه نهامې دي هغه دی وویني. نو بیا د دې څخه په اصطلاح خیالي کیسې جوړې شوې چې موږ تاسې په علمي اصطلاح افسانه ورته وایو. نو افسانه هغو کیسو ته وایو چې هغه خیالي بڼې لري، حقیقت نه لري او په اصطلاح د راټوکېدو عوامل هم لکه ما چې درته وویله د لرغوني انسان همدغه په اصطلاح کمزوري او د پیښو سره د نه حاکمیت لرلو له امله دا افسانه چې شوې ده را ایجاد شوې ده، جوړه شوې ده او تر اوسه پورې په انساني ژوند کې په اصطلاح خپره ده. بل موږ تاسې ورته اصطلاح نقل لرو.
نقل لکه په نورو درسو کې هم ورته تاسې ویلي دي ولسي شکل لري، دا فولکلوري بڼه لري یا په اصطلاح ملي کیسې چې هم ورته ویلی سو. یوه بڼه یې د کیسو څخه د نقل ده چې دا تر ډیره پورې د یو خاص قوم، د یو خاصې سیمې، د یو خاص ځای ولسي و فولکلوري کیسې دي چې هغو ته موږ تاسې نقل ویلی سو. لکه په نورو درسو کې چې موږ تاسې د ملي هندارې مثال ورکړی دی چې هلته د ادم خان و درخانۍ و، د موسی جان و ولی جانو، د شادي و بیبو او ځینې نور مشهور فولکلوري نقلونه دي چې هغه یوازې د پښتنو په سیمه پورې اړه لري. همدغه کیسو ته موږ تاسې څه وایو؟ نقل وایو. بل یوه ورته اصطلاح داستان هم لرو. داستان تر کیسې یو څه غټ دی، دلته پیښې یو څه مفصلې بیانیږي او مسایل د کیسې په اندازه یو څه پراخ انکشاف کوي او کرکټرونه هم د کیسې په اندازه ډېر دي. کرکټر موږ تاسې ویلی دی چې د شخص په معنا کله چې په یو کیسه کې په داستان کې د کرکټرو خبره کوو نو هلته موږ تاسې دوه ډوله کرکټر لرو، یو اصلي او بل فرعي. اصلي کرکټر هغه دی چې ټوله پیښه د ژوند پر شاوخوا راڅرخي یا مین لوبغاړی چې موږ تاسې ورته وایو، او فرعي کرکټران هغه چې په دې کیسه کې یا په دې داستان کې په نورو بڼو باندې راځي هغه ته موږ تاسې فرعي کرکټران وایو. نو په داستان کې کرکټرونه هم پراخ وي، ډېر وي، موضوع هم په اصطلاح تر کیسې پراخه وي او پیښې هم مفصلې پکښې بیانیږي. بل موږ تاسې اسطوره هم لرو یا اسطوره چې ورته ویل کېږي هغه هم لرو. اسطوره هم تقریبا همدغه خیالي کیسه ده لکه افسانه چې مې درته ویل، خو فقط فرق یې دا دی چې په اسطوره کې د انسان د دغه عادي ژوند څخه جلا د ماوراء طبیعت پیښې بیانیږي چې هغه تر ډیره پورې د انسانانو هغه عقیدتي برخه په اصطلاح را ایساروي، یعنی د انسانانو هغه د ټولنیزو مسایلو څخه جلا پیښې چې هغه په ماوراء طبیعت پورې اړه لري او تر ډیره پورې د لرغونو انسانانو هغه عقیدتي برخه جوړوي، هغه ته بیا موږ تاسې څه وایو؟ اسطوره وایو. یعنی اسطوره او افسانه تقریبا یوه معنا لري، خو فرق یې همدا دی چې افسانه هغه ټولنیز خیالي کیسې مسایل او په اسطوره کې بیا هغه کیسې چې د هغو اړخ په اصطلاح عقیدتي وي. بل موږ تاسې لکه په نورو درسو کې چې ویل چې ځینې نوي ژانرونه هم لرو چې هغه د 19مې پیړۍ ایجاد دی. مثلا ناول لرو، لنډه کیسه لرو چې دا په 19مې پیړۍ کې په اروپا کې ایجاد شوي دي او بیا وروسته د نړۍ نورو ژبو ته تللي دي، پښتو ته هم راغلي دي او تقریبا تر 100 کاله ډېرې په پښتو کې لومړنی ناول و، لومړنۍ لنډه کیسه چې لیکل شوې ده یا راژباړل شوي دي تر اوسه پورې موږ تاسې په پښتو کې ډېر ناول لیکونکي او د لنډې کیسې لیکوال لرو. دا تر ډېره پورې ثابت ژانرونه دي، نوي نثري ژانرونه دي، خپل ځان ته خاص چوکاټ و خاص د لیکلو پلاټ و طرحه لري. پر هغه اساس باندې د ژوند د پیښو څخه یو کیسه همدا د ناول یا لنډې کیسې چوکاټ ته ورلویږي او بیا په اصطلاح لیکل کېږي. یعنی دا هم تقریبا د کیسې یو ډول دی چې په اصطلاح د 19مې پیړۍ د نوو نثري ژانرونو ایجاد بللی سو. د دغو ټولو چې بیا د تاریخ سره موږ تاسې فرق څنګه کولی سو؟ مثلا که ستاسې سره پوښتنه وي چې د تاریخ سره بیا د دغو کیسو یا نقلو یا داستانو یا اسطورو یا ناولو لنډې کیسو فرق څه شی دی؟ په تاریخ کې که څه هم د تاریخ خبره یو څه علمي خبره ده، اکاډمیکه خبره ده. دلته پیښې په اصطلاح خپل د خاص معیارو خاص پر اساس باندې لیکل کېږي یا په اصطلاح تحلیلیږي، بیانیږي. په تاریخ کې اوله خبره چې موږ تاسې کوو هلته د پیښې په راوړلو سره یا د واقعې په راوړلو سره زمان مهم دی چې ته به هغه زمان څه کوې وایې. بې له زمانه موږ تاسې هغه تاریخ نسو بللی. بله مهمه ځانګړنه د تاریخ دا ده چې مکان هم پکښې مهم دی. مکان یا ځای به هم ښیي چې مثلا پلانکۍ پیښه د پانیپت جګړه د احمدشاه بابا او د مرهټیانو ترمنځ په دغه سنه په دغه ځای کې واقع سوه. یعنی هم به زمان وي او هم به مکان وي. بل په تاریخ کې مهم شی دا دی چې دا پیښې یو تر بله تسلسل سره لري.
د یوې پیښې او د بلې پیښې ترمنځ اړیکه وي او په اصطلاح دغه اړیکه یې خطا نه وي. او په نورو افسانو اسطورو کیسو کې موږ تاسې وایو چې هلته زمان و مکان نشته او د پیښو ترمنځ تر ډیره پورې تسلسل هم نه عملي کیږي. همدارنګه بله منطقي خبره چې ده په تاریخ کې هغه هم دا ده چې د تاریخ پیښې په اصطلاح منطقي وي، د منلو وړ وي، خیالي نه وي، په اصطلاح اساطیري شکل نه لري او ولسي شکل هم نه لري، ځکه چې تاریخ لیکنه خپله یو علمي کار دی او تاریخ لوستل هم خپله یو په اصطلاح معیاري کار دی. نو دا د تاریخ سره د دغو په اصطلاح ورته اصطلاحاتو فرق یا توپیر دی. بل موږ تاسې وایو چې په تاریخ کې موږ تاسې دوې دورې لرو، یو له تاریخ څخه مخکې دوره او بل له تاریخ څخه وروسته دوره. د تاریخ څخه مخکې دوره هغه دوره ده چې انسان لیک نه و ایجاد کړی یا په اصطلاح لیکل نه و پیل شوي. کله چې انسان د لیک په ایجاد په اصطلاح تسلط پیدا کړي، لیک ایجاد کړي، نو بیا د انسان د ژوند کیسه ولیکل سوله، د انسان پیښې ولیکل سولې، د انسان خیالونه، د انسان تاریخ، د انسان د ژوند نور اړخونه ولیکل سول. نو هغه ته بیا موږ تاسې له تاریخ څخه وروسته دوره وایو. له تاریخ څخه وروسته دوره مو هدف دا دی چې د کومې زمانې څخه لیک ایجاد شوی دی د هغه څخه وروسته د تاریخ مرحله شروع کیږي. او تر ټولو لرغونې کیسې چې دي هغه د مصر او هند او یونان کیسې دي چې ډېرې مشهورې دي. او د مصر کیسې تقریبا 2000 کاله تر میلاد مخکې دي چې هغه د جادو او ټوټکو په اړه دي. ټوټکې هم دغه د شګون د جلبولو یا ایسته کولو کومې لارې چارې چې دي هغه ته وایي. تقریبا همدا جادو په اصطلاح یا سحر ته ورته معنا لري. د هند حماسي او رزمي کیسې یا په اصطلاح جنگي کیسې او کارنامې ډېرې مشهورې دي چې دا هم تر ټولو ډېرې لرغونې دي د نړۍ د کیسو په تاریخ کې. همدارنګه د یونان کې د لقمان حکیم کیسې ډېرې مشهورې دي چې تر ټولو زړې دي او په مجموع کې د انسان د کیسو په تاریخ کې همدغه د مصر او هند او یونان کیسې تر ټولو ډېرې زړې او پخوانۍ دي. نو ګرانو شاګردانو، ستاسې د کیسه او ژوند لوست همدومره و. تاسې به د څرګندونو په برخه کې د یو څو شیانو سره مخامخ سئ. لومړۍ برخه هلته عاطفه راغلې ده. عاطفه په ادبیاتو کې یا په اصطلاح په لیکونو کې، په نثرونو کې د مینې، محبت، احساس، شوق، ذوق په معنا. خو دا ځکه چې دا د ارواپوهنې بحث دی. په ارواپوهنه کې عاطفه دې ته وایي چې کله ستا په ذهن کې د بهرنیو پیښو یا واقعیتونو سره د پیښېدو په وخت کې یو انعکاس پیدا کېږي ستا په ذهن کې، یا مینه یا شوق یا محبت یا احساس او یا د دې برعکس قهر، غصه، همدغه ته موږ تاسې څه وایو؟ عاطفه وایو. همدارنګه بله څرګندونه له تاریخ څخه مخکې دوره ده لکه ما چې مخکې درته تشریح کړه. او درېیمه څرګندونه د پښتو ژبې د یو شاعر ارواښاد خیال بخاري یو لنډه په 2-3 لیکو کې پیژندنه ده. نو دا به در سره وګورئ او هم به ضمناً د فعالیتونو برخه وګورئ. هلته ستاسې څخه ځینې فعالیتونه غواړي، هغه به اجرا کوي، او ځینې پوښتنې در څخه غواړي، هغه به ځواب کوي. او د کورنۍ دندې په توګه به یو داسې کیسه ولیکئ چې هغه ستاسې په ژوند یا ستاسې په پیښه پورې اړه ولري، ستاسې د ژوند یوه برخه مثلا یا د مکتب برخه یا مثلا د زده کړو برخه یا د سپورت برخه یا مثلا د یو بل ورزش یا مثال د خبرې هنري اړخ ولري. هر اړخ چې ولري تاسې به یو مخ داسې کیسه ولیکئ چې هغه ستاسې د ژوند یوه برخه او هغه تاسې توضیح کړي. نو دا و د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې سر مو په خلاصه وي او کیسه مو پېژندلې وي او هم مو د کیسې توپیر له نورو ورته اصطلاحاتو سره کړی وي. تر نورو درسونو پورې تاسې پر لوی لاس سپارم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.